دلته د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین ولس ته د حساب ورکولو په جوړ شوو مراسمو کې سره راټول دي. ګردیز ښاروال مولوي حبیب الرحمن منصور وایي روان 1403 مالي کال کې په خپله بودیجه او د همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ نږدې 10 پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې چې د ځینو یې اوس هم چارې روانې دي. خو دونه کوشش مې کړی دی 15 لکه ډالر د ګردیز په ښار کې او په یو وخت باندې 3000 کسانو ته د کار زمینه برابرول د ګردیز خلک چې یو نفر بل چاته مې اجازه نه ده ورکړې په میاشتو د ښاروالۍ له طرفه 3800 کسانو ته د کار زمینه برابره وه هر یوه 200 روپۍ روزانه اخیستې. منصور زیاته کړې د یادو پروژو له لارې یې زرګونه ماهرو او غیر ماهرو کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي او راتلونکي کې پلان لري د ګردیز ښار د ښکلا او پراختیا په پار به لسګونه نورې رغنیزې پروژې هم پلي کړي. او سخت کالم موساتو خو کارونه لږ ناوخته شروع کړل کارونه په نیمایي کې پاتې شول که د ټول کارونه تکمیل شوي وای د ګردیز بڼه به ډېره ښکلې شوې وه. د ښاروالۍ په بودیجه مې ډېرې پروژې شروع کړي دي بعضې تکمیل شوې د اوس په الحال مې 8 پروژې تکمیل شوي دي خو صرف هغه ګټې اخیستنې افتتاح مو نه ده کړې چې زه ډېر مصروفه وم. د غونډې برخوالو د ګردیز ښاروالۍ کړنې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې د نیمګړو پروژو سربیره دي د ښار د پراختیا ښکلا او نورو برخو کې رغنیزې پروژې منظورې شي. په اړه یې حاجي رحیم او ملک ظاهر وویل مؤسسې د خوا څخه د کارونه شوي تقریبا 2.5 کسانو ته 3000 کسانو پورې د کار زمینه برابره شوې ده. په ضمن کې د ښاروالۍ د خپلې پروژې د سړکونو د پلونو د ویالې د جوړولو کار ډېرې په شدت سره روانې دي. دا کارونه واقعا سږکال ډېر شوي د ښاروال صاحب په راتګ سره خو په دې هم بسنه نه کوو. موږ غواړو چې نور القوي سړکونه وشي د کار خلکو ته د کار زمینه برابر شي شرکتونه جوړ شي کارخانې جوړ شي. اوس دغلته د صنعتي د هغه پارکو مځکه شته چې دغه اوس تقسیم شوی وي خلکو ته ورکړي وي خلک یې جذب کړي وي خلک یې راغوښتي وي دلته هغه خپلې پروژې په کار اچولې وي چې هغه کوم شرکتونه دي چې شی وي چې شي کړي وي القوي سره خو سل په سل کې ضرورت خو صنعتي پارکو ته باید چې دوی دا تقسیم کړي وي خلکو ته ورکړي وي چې نور کارونه یې کړي وي. د یادولو ده چې د ګردیز ښاروالۍ مسؤلینو د خپلو کړنو او لاسته راوړنو په دغو جوړو شوو مراسمو کې ویلي د روان کال په لړ کې د تیر په پرتله د عوایدو د راټولولو برخه کې هم پرمختګ کړی او څه باندې 80 میلیونه افغانۍ عواید یې راټول کړي دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.